سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ ټاکل شوی دی چې د هندوستان غوره لیګ 18 پړاو سیالۍ به 2 ورځې وړاندې ترسره شي. په دغه لوبه کې یو شمېر بهرني لوبغاړي او ګڼ شمېر د هندوستان لوبغاړي لوبېږي. د 2024 کال د هند غوره لیګ IPL سیالۍ کې یو شمېر افغان لوبغاړي هم لوبېږي، لکه راشد خان ارمان، نور احمد لکړمل، عظمت الله عمرزی د ګجرات ټایټن لوبډلې لپاره لوبېږي، او داسې محمد نبي اساخیل به د ممبۍ لوبډلې لپاره لوبېږي. فضل حق فاروقي به د سنرایز حیدرآباد لوبډلې لپاره لوبېږي، نوین الحق به د لکنو لوبډلې لپاره لوبېږي، او داسې رحمان الله ګربز به د کلکتې لوبډلې لپاره لوبېږي. ټاکل شوی دی چې د 2024 کال د هند غوره لیګ IPL سیالۍ د جمعې په ورځ د چینای د بنګلور لوبډلې ترمنځ ترسره شي، چې دغه لوبې د چینای په کوربهتوب ترسره کېږي. د افغانستان پر وخت پر 2 بجې ترسره کېږي، خو لومړی به د پرانیستې مراسم ترسره کېږي، بیا به دغه لوبه ترسره کېږي. د ګجرات لوبډله به خپله لومړۍ لوبه د یکشنبې په ورځ د ممبۍ لوبډلې سره کوي. یا د لوبه د افغانستان پر وخت ماښام 6:30 بجې په احمدآباد لوبغاړي کې ترسره کېږي. د ګجرات لوبډله که وګورو ښه کال ډېره کمزورې ده، پیاوړي لوبغاړي ځینې تللي دي، لکه محمد شمي او هارتیک پانډیا په لوبډله کې نشته. د ګجرات لوبډلې لوبډلمشري به ځوان لوبغاړي د شوبنګیل په غاړه وي. په دې برخه کې راشد خان او کین ویلیمسن به مرسته ورسره کوي. کین ویلیمسن که وګورو په نړیوال کرکټ کې ډېره ښه کپتاني کړې ده، او د ګجرات لوبډلې لپاره یې مرستیال کپتان پاتې شوی دی، نو ډېره ښه پیله به ولري. راشد خان د 2 میچ ځنډ وروسته د آیرلینډ په خلاف ډېره زبردسته په زړه پورې لوبه وکړه، چې ډېره بهترینه توپ اچونه وکړله. د ښې توپ اچونې ترڅنګ ښه توپونه هم وکړه، چې د سیریز غوره لوبغاړی اعلان شو. د یادونې وړ چې ګجرات لوبډله ډېر افغان مینوال لري، نو ځکه د ګجرات لوبډله سپورټ کوي. د ګجرات لوبډله کې راشد خان، نور احمد لکړمل، عظمت الله عمرزی لوبېږي، نو ځکه افغانان دغه لوبډله سپورټ کوي. که تاسو غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلومات څخه ځان خبر کړئ، نو حتما زموږ پیج سره فالو، چینل سره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.